دا وخت تاسو ته یو بریکینګ نیوز درکو. په مردان کې د 4 کسانو قتل خلاف د هغوی رشتہ دارو احتجاجي مظاهره شروع کړې ده. مظاهرینو د 4 قتل کړي شو کسانو مړي چې دي نو هغه د خرکی تاڼې مخې ته ایښودي دي او مظاهره کوي. مظاهرینو سړک هم د هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړی دی چې لوجې خلکو ته په تګ راتګ کې هم مشکلات پیښ دي. د مظاهرینو غوښتنه ده چې دغه 4 واړو قتل کړي شو کسانو اصل قاتلان دي گرفتار کړي شي او د هغوی خلاف دي کاروایی وکړي شي. دغه مظاهرین چې دي نو هغه د پولیسو نه غوښتنه کوي چې زر تر زر دي د قاتلانو خلاف کاروایی وکړي شي. د دوی وینا ده چې دغه 4 واړه کسان پر رسو باندې تړل شوي دي او بیا ډیر په بېدردۍ سره وجلې شوي دي. په وجل شو کسانو کې یو 15 کلن مشر دی، د دې سره یو 19 کلن ځوان ښودلی شي. همدغه شان د ابوبکر په نوم باندې یو 3 کلن ماشوم هم په دغه وجلې شو کسانو کې شامل دی او د دې سره یو زنانه هم وجلې شوې دي. مظاهرین غوښتنه کوي چې د تاڼې مخې نه دغه مړي تر هغه پورې نه پورته کوي تر څو پورې چې دوی ته انصاف نه وي ورکړی شوي او وجلې شوي کسان چې دی نو د هغې قاتلان نه وي نیولی شوي. په دې اړه به تاسو ته وخت په وخت باندې نور معلومات هم درکوو. د نورو تازه ترین اپډیټس لپاره تاسو وزټ کولی شئ زموږ د ویب سایټ www.wahdatnews.tv.